سلامونه درنو لیدونکو، ستړي مشئ او وخت مو په خیر. ستاسو پام راګرځوم د نن ورځې تازه مهمو او لنډو خبرونو ته له مینه یوټیوب چینل څخه. افغان ولسمشر محمد اشرف غني پر وسلوالو طالبانو غږ کړی دی چې د جګړې ختمولو په اړه د ملګرو ملتونو سیمې د هیوادونو او افغان ولس غوښتنه ومني او وربند وکړي. ولسمشر غني په یو ویډیویي پیغام کې ویلي حکومت به هڅه کوي چې بهرنۍ مالي مرستې د روان وایرس پر ضد روان کمپاین کې ولګول شي. په ورته وخت کې روغتیا وزارت خبر ورکوي چې جمهور رئیس محمد اشرف غني د یو فرمان له مخې د یاد وزارت 3 معینان له دندو ګوښه کړل. د دغه وزارت ویان وحید الله معیار وایي د روغتیا وزارت 3 معینان فدا محمد پیکان، ډیوه سمد او ماموسي زیور د جمهور رئیس د حکم پر اساس له دندو ګوښه او پر ځای نوي کسان ټاکل شوي دي. کابل کې میشتو د اروپایي ټولنې سفیرانو د کابل حکومت دواړو مشرانو اشرف غني او ډاکټر عبدالله ته خبرداری ورکړې چې هر څومره ژر باید خپل منځي ستونزې حل و فصل کړي. کابل کې د اروپایي اتحادیې استازي د خپلو اړوندو سفارتونو په نمایندګۍ او د ناروې د سفارت په ملاتړ په یوې ګډه اعلامیه کې ویلي افغانان نور روان ناورین نشي زغملی او دواړه مشران د ژر تر ژره د ولسونو د نجات لپاره یوې موافقې ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي چې له قزاقستاني ډیپلوماټ سره یې افغانستان ته د خوراکي توکو لیږلو اړوند خبرې کړي. نوموړي ویلي د افغانستان لپاره یې د قزاقستان له ځانګړي استازي غوښتي چې افغانستان ته د غلو، دانو او غنمو صادرات پیل کړي او همداراز د سولې په برخه کې همکاري وکړي. د ناټو سرمنشي جینز ټولنډبرګ وایي چې په افغانستان کې د ځواکونو کمیدل یې هلته د روزنې پر ماموریت کوم اغیزه نه کوي. د ناټو سرمنشي دغه څرګندونې تېره شپه ناوخته په بروکسل کې د دغه سازمان د دفاع وزیرانو تر ویډیویي ناستې وروسته په یو ویډیویي خبري کنفرانس کې وکړې. د امریکا سمندري ځواک پر ایران تور لګولی چې د خلیج په نړیوالو اوبو کې د دغه هیواد وړې کښتۍ په خطرناک او پارونکې توګه د دوی جنگي بیړیو ته نږدې شوي دي. د امریکا پوځ ویلي چې پرون د ایران 11 وړې کښتۍ هغو جنگي امریکایي بیړیو ته نږدې شوي دي چې په خلیج کې په پوځي منوره کې برخه لري. د امریکا سمندري پوځ وایي ان یو ځل یوه کښتۍ د دوی یوې بیړۍ ته 10 متره او یوې بلې بیړۍ ته 45 متره نږدې شوې وه. او وروستی خبر هم دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دیموکراتانو استازي د حکومت د مدیریتي پوستونو لپاره د نوماندانو په تایید کې په ځنډ تورن کړی دی. ټرمپ ویلي دی چې له همدې امله کیدای شي له خپل واک څخه په استفادې کنګره په موقت ډول وځنډوي. د کرونا نوي وایرس د خپرېدو په دلیل د امریکا کانګرس چې د سنا او استازو له مجلس څخه جوړ شوی په فزیکي ډول غونډو ته نه حاضرېږي. قدرمنو کتونکو، دا وه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګه. تر سبا او بلې ټولګې مو په خدای سپارم. د الله پامان.